نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين، وبعد. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. عزیزان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما بیننده برنامه فلاح از طریق تلویزیون جهانی آریانا و آریانا نیوز هستید. موضوع امروزی برنامه منع استعمال طلا و نقره در خوردن و نوشیدن. شماره تماس برنامه 0700 11 11 3 0 درس. این برنامه را شما می توانید که همچنان از ساعت 12 الی 1 ظهر روی موج 93.5 FM رادیو هم بشنوید. و همه برنامه های ما در چینل یوتیوب فلاح موجود است. همیشه می توانید که در آنجا مشاهده کنید، دانلود کنید، با فرصت تماشا کنید. سوالای خود را اگر ندانسته اید بار بار بشنوید و بعضی از سوالها را با من در صفحه فیسبوک فلاح هم شریک کرده می توانید. عزیزان محترم، دنیایی است که الله متعال ما و شما را در مرحله امتحان قرار می دهد. اگر کارهای نیک کردیم، اطاعت کردیم، از الله متعال کامیاب هستیم. و اگر کارهای نیک نکردیم، اطاعت نکردیم، الله متعال ما را نجات بدهد. کسی که سرکشی کرد پس در این دنیا ناکام شد. این اطاعت و عدم اطاعت در انجام امور حرام و در انجام امور حلال با مشاهده و تثبیت می گردد. این که در شریعت چیزی که ما شما از آن منع قرار داده شده، این باید که همیشه خود را منع کنیم. چیزی که بر انجام آن امر شده همیشه آن را انجام بدهیم. الله متعال می فرماید که ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم برای شما آورده آن را بدر عمل بکنید. از چیزی که شما را منع می کند از آن پرهیز بکنید. این که یکی از جمله چیزهای حرام استعمال ظروف و طلا و نقره است. کان استعمال میکنن ظروف، مراد ما استعمال ظروف است، نه در عموم. چون که استعمال طلا برای زنها جواز دارد، برای مردها حرام است. اما نقره برای مردها میتونه که انگشتر کار بگیرد، جواز دارد. اما ظروفی که از طلا و نقره باشد و انسان آن را استعمال بکند، در این مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن و میفرمایند که الذي يشرب في آنية الفضة، آن که می نوشد در ظرف نقره طلا، انما یجرجر فی بطن النار جهنم، پس این شخص در شکم خود شور می دهد و در جریان قرار می دهد آتش دوزخ را. در روایت می فرماند که ان الذي یأکل و یشرب فی آنیة الذهب والفضة، آن که می خورد و می نوشد در ظرف نقره و طلا، پس این شخص آتش دوزخ را در شکم خود می اندازد. پیامبر صلی الله علیه و سلم باز می فرمایند که در روایت حذیفه رضی الله عنه که می فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهانا عن الحریر والدیباج والشرب فی آنیة الذهب والفضة. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را نهی کرده از استعمال ابریشم، دیباج، استعمال ابریشم دبل یا لباس بسیار قیمتی و از نوشیدن در ظروف طلا و نقره. و باز می فرمایند که هن لهم فی الدنیا و هی لکم فی الاخره. این اجناس برای کفار در دنیا است که استعمال می کنند، برای مسلمانان در آخرت است. انس ابن سیرین رضی الله عنه می فرمایند که ما حضرت با انس رضی الله عنه، انس ابن مالک بودیم که در یک نزد شخص مجوسیه فالودج آوردن، چیزی از خوراک است، فالوده آوردن علی اناء من فضه، در ظرف از نقره آورد. فلم یأکل، از آن نخورد. گفتش که در ظرف دیگر بیاندازید، باز ما از آن ظرف میخورم، در آن ظرف نقره نخورد. پس استفاده ظروف طلا و نقره حرام است برای ما و شما.
در عموم چه مرد باشه چه زن، بر عموم از این معلوم می شود که ظروف طلا و نقره، خود طلا و نقره شیء قیمتی و پر قیمت است و چیز با ارزش. معلوم است که در اجناس دیگری که مانند طلا و نقره قیمتی باشند به عنوان ظروف استعمال آن هم جواز ندارد. خب عزیزان محترم، با تماسای شما برنامه را اضافه تر پیش میبریم. خوش آمدید. بله سلام علیکم مولوی. و علیکم السلام. مولوی صاحب دسته چې ما د یو نیم کال د واده کېږي مولوی صاحب، نو دا یو نیم کال کې هره ورځ د خاوند مې ډېر مثلا په خوله کې پوچ دی، همدا چې غیر کنځا، غیر وار، غیر جنګ، همدا څو ورځې کېږي چې ډېر زمونږ ترمنځ یعنې خلاف دی، جنګ او جدل هم روان دی. هره خبره کې وایي د کور نه مې وځه، داسې وکړه هسې وکړه، مثلا پلار مې د مې راغله خو سوله ونه شله. نو اوس نو مولوي صاحب ظلم ستم زیات دی، یو دفعه یې وړو ګوتې ورباندې ولګولې، بیا هم موږ چیش جوړ ګوتې ولګولې چې بیا به جنګ جنجال نه کوي، بیا هم وکړه او بیا یې جنجال وکړو. ماشوم هم لرې؟ نه مولوي صاحب ماشوم نه لرم، بس دا چې زیات جنجال کوي. اوس نو زه غواړم چې ترېنه طلاق واخلم. زه درته وایم شاباس، منتظر څه. بل مهرباني د پوښتنه لرم. وای اورم. پرون تا نه پوښتنه کوله، ځواب دې رانه کړ. ما دوکان سپین پرېښودل څنګه دي؟ او زما ماما ده اولاد نه لري، دته یو دوه راوښیه، اخر هغه کې دعا ورته وکړه. ښه دعا وکړه. دا سوال دی بیا وایه، اول سوال دی څه شو وله خبره؟ پرون مې تا نه پوښتنه وکړه، تا ځواب رانه کړ. دوکان سپین پرېښودل څنګه دي؟ نوکان سپین پرېښودل یعنې نګروز یې نه کي؟ سپین پرېښودل مې پلار ماما مې د بچیانو د دې لپاره یو دوه راوښیه، دعا ورته وکړه. دغه ته به دعا وکړې انشاءالله. وایي نوکان سپین پرېښودل، درته وایم پرون خو نوکان پرېښودل سپین نوکان پرېښودل ما ځواب درکړه، سپین دې راته ویل، اوس به درته ځواب کړم. بله مهرباني. سلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. مولوی صاحب چیز دمی خانه مامی تکلانجه شده بودمی، پدر دی وشتکه ما گفته بود میگه خانه مادر مشان بی اجازه نیست زن مرد دیگه جیش خانه پدر خیلی بود. مولوی صاحب ما به اجازهش هیچ وقت نرفتیم، خودش مرد 2 دفعه بود، بعد از یک دفعه ما اجازه گرفتم رفتم. مولوی صاحب اینمی راگه به ما پس جوابش بدی. دی 1 سال کوشش میکردم زنگ نمیشد رخ مولوی صاحب، علی توکلی رخ شد. میگم براتون زنده باشی. بخیر باشی بخیر. بله مهربانی. و علیکم السلام. مولوی صاحب څه جوړې؟ بخیر راغلی، سلامت اوسې. شکر د خیر ته. مولوی صاحب یو پوښتنه مې درلودله. اورم مهرباني. دا قیلون څه شی ده؟ شیشه. د دې کاروبار څنګه ده؟ حلال ده که حرام ده؟ د دې موادو د راوړل یا خرڅول په خلکو باندې درته وایم. او همدا پوښتنه مې کوله. مننه. بله مهرباني. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. زما یو څو پوښتنې وي. وای مالې زه چې دا خپل ودانې قرضي روژې لرم او اراده مې کړې ده چې زه د شک روژې نیسم، یوه مې نیولې ده، دا څنګه کېږي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې ما 20 سپارې قرآن مې یاد کړ او بیا هغه کار مې عملي نه کړ، دا قسم ده په ما روژې اوړي یا نه؟ درته وایم. او د هغه شک روژو هغه هم معلومات هم راته راکړه. درته وایم په تمه سي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هغې خور وویل چې یو نیم کال مې د واده کې او خاوند همیشه را سره جنګ، دعوا او کنځل کوي، بس نو نه سره جوړېږي. هغه هم درته کوي تیم کوي، دو طرفی ده، یک طرفه نه کېږي، دا خامخا دو طرفی. قرآن کریم فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم د نزاع په هکله داسې حکم کوي چې فبعثوا حکما من اهلي او حکما من اهلها. کله چې یو څوک له خپلې مېرمن سره په لانجه او جنجال کې په اول کې دا ده چې
فاعزوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. كچيري شقاق يعني داسې جنجالو ما بین د ښځې او خاوند کې پس یو حکم د ښځې د کورنۍ لخوا یو حکم د نارینه د کورنۍ لخوا دا دوه نفره مصلحین سره کینی د دوی په مابین کې د مشکلات پیدا کې حل دي کې روغه جوړه دي کې سوله د مابین کې وکړي. که چیرې نه کېدل چې تا ویل چې ګوتې مو ولګولې بیا هم نه سول نو تا ویل زه غواړم طلاق ځینې واخلم. ته ضرورت دې خبرې ته نه لرې چې طلاق ځینې واخل. خپل طلاق درکړی څو واره یې درته ویلي چې وځه له کوره مې ووځه. دا له کوره مې ووځه په څه معنا خو درته ویلي چې نور مې نه په کار طلاق هم دې ته طلاق وایي. کله چې دا خبره درته کړې وي او تی هم پې ثابت کړی سې نو ته ورته وایه چې بس له کوره مې چې باسې راکړه د ما مهر راکړه. مهر جین دې واخله ټیکری دې په سر که 2 جوړه کالي دې نور څه در سره دي هغه در سره واخله ځه ولاړه سه. ولې نه سره جوړېږي چې نه سره جوړېږي نو تر آخره عمره په دې جنجالو مه تېروئ. خو نه د خاوند اصلاح کېږي نه ته اصلاح سوې. ګوتې مو سره ولګولې او جوړه مو سره وکړه بیا مو وفا ونه کړه او څو وارې یې درته ویلي چې له کوره مې ووځه. کالي دې ځینې واخله د خپل د ځان د اغوستو کالي او چا چې تحفه درکړي هغه م واخله او ورته وایه چې مهر مې راکړه نور ځم درنه بس همدغه ته طلاق وایي نور څه نه خو درته ویلي دي. هغې خور وویل چې نوکان سپین پرېښودل. سپین دا معنی چې رنګ ناخون یې نه کوي یا څه معنی یا نکروز یې کوي بلې و نکروز یې کوي لاسونه نکروز یې کوي او په نکروز یې رنګ کوي. دا نکروز ډېر ښکلی رنګ وي هم ثواب ده پکې هم ګټه ده پکې هم ښکلا ده او ښایست او زینت او آرایش ده پکې. خو کله چې لاس ډولي یا ډولي نه وي دا بعضې خلک داسې یو عادت لري چې دا خپل ډول پټولی نسي هر چا ته یې ښکاره کوي. خو زنانو ته یې ښکاره کوي خو نارینهو ته یې مه ښکاره کوي. خصوصا یو وخت کې د مټرانو د عمومي مټران به چې تله وراتله خلک پکې یو ښځه به چې لاس نکروزي کړی یا به ښایسته کړی بیا به لاس داسې نو له پاس هغه اوسپنه نه وي چې ځان پرې کلک نیسي هغه به کلک نه وي چې دا د مالاس خلک وګوري. دغه بیا حرام او ناروا ده. د خلک په ګناه کې ښکیل کول دي. نو لاسونه نکروزې کوي او نوکان په نکروزې سره کوي. که کله کله په رنګ ناخون ښځې لاس سره کوي په رنګ ناخون سره دي کې ګناه نسته پکې خو چاته دې نه ورښکاره کوي نامحرم ته خاوند دې ستا هغه ته یو رقم نه 100 رقم آرایش ورته وکړي 100 رقم ثواب ګټئ. خو وخت دې اوداسه کې دغه نوکان باید داسې پاک سي چې دغه یو ټکی وي نه دا یو ټکی د قلم داسې کېږي تاسو ته معلومیږي په اندازه یو ټکی یا سر د ستنې هم رنګ پاته نه سي الپي پاته نه سي سریخ پاته نه سي هغه چسپ مواد نه دي چې بعضې دوکهبازې ښځې دي دوکهبازې ښځې بیا نوکان یږدي په هغه داسې اوږده اوږده لکه شیشه کې جوړوي بیا هغه لرې کړي نو بیرته بیا سریخ پې پاتې هغه سریخ دې هم باید پاته نه سي. یا بعضې خلک جلا وږي په نوک باندې هغه جلا هم باید پاته نه سي. په اندازه یو ټکی که پاته سو او داسې غسل نه کېږي. خواهر گفت که شوهر گفته بود به ما که خانه مادر اگر به اجازه بروی خانه پدر جای تو باشد. این گفته بر تو هرگز به اجازه نروی. همیشه اجازه بگی از شوهر چون که تو را گفته خانه به اجازه نروی به اجازه هرگز نروی. از او اجازه بگیر اگر رفتی گپ طلاق گفته باز طلاق صورت میگیره چون که اونجا نیت گفته نیت دا خانه پدر جایش باشه این معنی طلاق میته به اجازه نروی. وقفه داریم بعد از وقفه بازم به برنامه می آییم با ما در انتظار باشید. خب عزیزان محترم باز هم خوش آمدین مهربانی. بله بله السلام علیکم و علیکم السلام سر جوړی په خیر صالح په خیر راغلی مهرباني یو پوښتنه لرم وای اورم دا چې سره د پنځیر روزي چې خوړې نه د ششک روزي اول نیوای چې کنه درته وایم بس خیر ته بل مهرباني وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني आवाज لږ سم کا جای لږ تغییر کا وایا دا تعویض کول په قرآن کې څه کنه سره تعویض کول
بله مهرباني بله الو مهرباني سلام علیکم مولوی صاحب جوړ شئ وعلیکم السلام مولوی صاحب د ټلویزیون आवाज قرار کا आवाज سم سي مولوی صاحب وای مولوی تا یو هغه پښتنه وګړه مثال څوک چې مثال د خطا کې ګناه وکړي یو غوټه په جهنم کې ورکوي نو دا به څنګه چله ګناه وکړي خو بیا غوټه ورکوي مزه یو معلومات راکړي درته وایم بل مهرباني سلام علیکم مولوی صاحب محترم جوړ وعلیکم السلام مولوی صاحب پښتنه دا ده چې د چا کار په چا باندې او ورته وایي چې دا قرض نه دی په سرسایه کې حساب که دغه سرسایه کېږي که نه دی درته وایم خوشحاله اوسئ صاحب بل مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله سلام مولوی صاحب خوب است بخیر سلامت خوش آمدین میشنوم مولوی صاحب یک سوال داشتیم صاحب خوش آمدین بگو 2 سال اومد از زندان بدم خب یعنی خانم که بود از من دور بودی چرا کم نشده باشه گناه داشت ثواب داشت حالا هم دور است یا نزدیک شدین پس نه فعلا خو دور هستیم دیگه فعلا هم دائم بس هستیم حالا هم در زندان هستی بله صاحب این زنگ به ما زندان زندی بله صاحب برنامه مورد تلویزیون میبینی یا در رادیو میشنوی نه در رادیو میشنم خب بخیر باشین ما براتون میگم بله مهربانی بله مهربانی بله مناسب یک دو سوال داشتم بگو میشنم بگو چی همی دیره که زکات به عیدی از خانه برو به یک فرد میده میشه زکات میگیره به نام عیدی به مردم میته آره خب یعنی کی داده بر تو پدر داده یا کی داده برو کی داده آره کی داده زکات کی داده عیدی برو کسا میده میشه یا نه من میگم براتون شما بس منتظر باش خب بله مهربانی بله سلام علیکم و علیکم السلام مولوی صاحب خیر خیرت ته شکر په خیر راغلی مولوی صاحب یو پوښتنه لرم مهربانی مولوی صاحب موږ په بار ملک یو که نه کوم ملک یې سعودي عربستان کې اوس عربستان ځان کړی نه نه اوس مې له کابل نه کړی ښه وایه یو پوښتنه لرم و مولوی صاحب اوس موږ لکه یو شی واخلو که نه په 100 روپۍ باندې مې واخیسته ښه بیا یې زه بل ته مثلا د شپږو میاشتو په ټیم باندې ورکومه پوه شوې که نه هغه ته زه وایم چې دغه هغه ته داسې نه وایم چې ما په دومره اخیستې لکه زه هغه ته وایم چې ما تا ته د شپږو میاشتو په ټیم په 150 روپۍ درکومه ښه او نو دا به سره راځي مولوي صاحب دغه بس دغه پوښتنه د تا دغه سوال له بهر ملک سره څه تړاو لري خو زه په خپله په بهر ملک یم اوس راغلی یم که نه ښه دې کړي دغه کار ته په بهر ملک کې کوې که دلته کوې په بهر ملک درته وایم ورځو جوابونه ته هغه ورور سوال که وای د قیلون خرڅول او راخرڅول او د دې مواد څه حکم لري د قیلون څه ده دا خو دود پکې کارولی کیږي او استفاده د قیلون د بل شي لپاره نه ده فقط او فقط په دې کې دود کارول کیږي او دود څکول کیږي او پیغمبر علیه السلام فرمای کل دخان حرام هر دود څکول یې حرام دي هر دود کل څه معنی کل هغه دود که د مڼې وي هغه دود که د مالټې وي که د هر شي وي تنباکو خو معلوم دار است تنباکو دود لري که په چلم کې څوک څکوي یا په کاغذ کې په سګرټ کې یا په نور شیانو کې او څوک چې په قیلون کې څکوي نو قیلون هماغه چلم ده خالي دومره چې پخواني چلمونه چې وو هغه له کوزې جوړ وو او ټوټه موټه نه یو دغه اوس دا لږ څه ډولي جوړ کړي خلکو وسپنه ده او دغه لري پایپ لري ښکلی یو خلک ورته ګوري وایي ښه شوقي شی ده نو د دې استفاده ټول د قیلون د دود د استعمال لپاره ده د دود څکول په ټوله کې حرام دي نو هر هغه وسیله هر هغه شی چې دی خاص د ګناه لپاره کارولی کیږي د هغو خرید او فروخت هم جواز نه لري و توره ده توپک ده
اوس توره ده دا توره هم څه کارول کېږي د تورې استعمال دا خو د وهلو لپاره دی اما یو څوک په جهاد کې کاروي بلې په ګناه کې د دې خرید و فروخت روا ده خو نه بالعموم خپل هغه مشروعیت لري توپک د توپنچه ده دا شیان دي خو دا فقط د ویشتلو لپاره دي اما څوک ګناه پې کوي څوک جهاد پې کوي نو هغه جواز لري اما قیلون بالعموم په دې کې ثوابي کار نشته دا بالعموم دا په دودو په حرامو کې کارول کېږي نو خرید او فروخت او مواد د دې هم روایت نه لري خور ویل چې و دانې قرضې روزې لرم او اراده مې ده چې 6 روزې ششک هم ونیسم یوه اراده ده یو څوک په ځان نظر کړي هغه څوک چې په ځان نظر کړي زه به خامخا د 6 ورځې روزې نیسم دا بیا ورباندې واجب دي نیسي دي که اراده نه وي کړی نظر په ځان نه وي کړی بیا نفل ده خو که په ځان لازم کړه په زور یې وویل چې دا 6 ششک نیسم چې وویل دا پې واجب دی دا به نیسي نو دغه میاشت چې ده اوس 22 ورځې پاتې دي په د 22 ورځې کې 22 ورځې تاسې نیولی سئ هم پکې ششک پکې جایږي هم قرضه پکې جایږي خو تر ټولو بهتره دا ده چې اول دا د خدای حق ادا کوي چې دا قرضې ده بیا نفلې ونیسئ بهتره یې دا ده که څوک چې نه زه اول ششک نیسم بیا قرضې په قرار یې نیسم هسې نه نیسم لټه یم نو بیا ودې نیسي ورته روا ده خو بهتره یې دا ده چې اول قرضې بیا نفلې او وای قسم مې په قرآن په دې سورې قرآن مې قسم یاد کړ و دا قسم در باندې اوړي قسم په والله بالله تالله په دغه 3 نومانه د الله پاک اوړي فتاوی رد محتار کې راغلی دي چې په هغې کې راغلی چې په قرآن کریم هم څوک چې قسم یاد کړي ځکه متعارف ده قسم پې له اوړي که د قسم در باندې اوښتی وي کفاره د قسم په تا لازم ده ششک و قرضې مې درته ویل وروره چې که ششک نیسي که قرضې هغه ورور سوال وکړه هر یو څه اول نیسي دا بل ورور چې تعویض کول په قرآن کریم کې شته نه قرآن کریم کې تعویض نشته خو قرآن کریم کې راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم چې فیه شفاء للناس دا قرآن کریم کې شفا ده په عسلو کې شفا ده د خپل قرآن کریم آیتونه و آیت د شفا دي پکې نو دغه قرآن کریم آیتونه د قرآن کریم خپل شفا ده او دا قرآن کریم الوستل دم کول چوف کول دا راغلی دي رقیه شرعیه په احادیثو کې راغلی چې سورة الفاتحه ویل او دم کول پیغمبر صلی الله خپل دم چوف کړی ده اما داسې تعویض لیکل او په غاړه ګرځول دغه ته بیا علما په یغه صورت کې جواز ورکوي چې دغه تعویض داسې چا لیکلی وي چې هغه با تقوا سړی نیک سړی مسلمان سړی وي او د تعویض په حکم باندې پوه وي دغه بازار کې زده ناست دي د لبسرک د دکانداران د دغه تعویضونه حرام دي دا کوډ او جادو خو مطلق حرام دي خو دا څوک چې تعویض کوي او چاته یې لیکي هغه باید د تعویض او احکام او مسایل ورته بیان کړي په دې کې فقط یا آیت لیکلی یا دعاګانې لیکلی وي ورته وایي دی چې وګرانه ته خو مریض د تکلیف لري تعویض مې درکړه خو په دې تعویض کې څه چې لیکلی دي هغه به تل وایي بهتره یې دا ده چې هغه یا څاښت ورکړي یا دم و چوف کی یا خپل هم د نفر ته وظیفه ورخي څه دغه شیان چې دلته تعویض به دې ولیکل سي دغه مې تا ته ولیکل ته ګیزو بېګا دغه وایه دغه ډېر ګټمن دي تش داسې تعویض تاو کړی په چرم پوښ کې په غاړه کې اچولی دا سړی بس جنتي سوم ومې ګټله مریض جوړ سو نه تنا په دې د عقیده نه کوي په دې د ځان نه اکتفا نه کوي خپل دې هم خپل خواري توبه زحمت بخشش صدقات او خیرات او همدغه دعاګانې دې همیشه وایي دا بل ورور ویلې چې چا چې ګناه وکړله په دوزخ کې غوټه ورله دا چا چې په خطا کړې وي و دا خبره د ګناه چې دا څو رقمه ده یو سړی ګناه کوي په سهوه باندې په سهوه باندې څوک نه نیول کېږي لکه په روژه کې چا چې خوراک نه منع ده خوراک یې وکړه خو ګناه ده خو په سهوه یې وخوړله په دې نه نیولی کېږي او روژه یې هم په ځای ده اما بل داسې ګناه ده په سهوه کې یو څوک چا مړ کړ دا سهوه نه دې ته خطا وایي نو په خطا باندې چې څوک یوه ګناه کوي په خطا باندې بیا خپل کفارې لري خپل طریقه د توبې لري هغه چې قصدن ګناه کوي قصدن هغه جزا شدیده او زیاته ده چې څوک په ناپوهۍ کې یوه ګناه وکړي یوه غوټه به د دوزخ ورته ورکولی کېږي څوک چې په پوهه کې یوه ګناه وکړي ښه پیس دا ګناه د اویا غوټې دوزخ کې ورکولی کېږي اما دا د خدای پاک لوی شان ده چې څوک یوه ګناه وکړي او بیا توبه ځینې وباسي توبه نصوح بیا الله پاک عفو ورته کوي آیت د قرآن کریم ده په الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
خدای پاک بخشش نه کوي هغه چاته چې شرک راوړی وي له شرک را لاندې چې چا ګناه کړی وي او الله پاک ورته وغواړي بخشش ورته کولی سي خو په شرط دی چې هغه نفر خپله توبه وباسي که توبه نه وي ایستلې بیا جزا ورته سته الله پاک مو دې وساتي هغه ورور ویل چې قرض په سرسایه کې حسابول په سرسایه کې په زکات کې په کفاراتو کې پور نه حسابیږي نه مجرا کیږي مګر دغه طریقه چې یو څوک په چا باندې پیسې لري او غواړي چې هغه په سرسایه یا په زکات کې ورته حساب کړي ورته وایي چې دا پیسې ته یو ور ماته راکړه زه یې بېرته بیا تا ته په زکات یا په سرسایه کې درکوم یا د خپل اول پیسې ورکړي په زکات یا سرسایه کې چې دا مې درکړې واخله په زکات هغه یې بېرته ورکړي چې واخله ما دې تا پور او یا درک بیرته واخله نو د هغه زکات او سرسایه حساب سب ځکه چې په زکات کې په سرسایه کې په کفاراتو کې قبض شرط قبض څه ته وایي چې ور تسلیم یې کې چې ور تسلیم کړي دې نه وي او زړی حسابونه یې هغه نه دي حسابي دمه لرو په دمه کې اذان خپرېږي له هغې نه بعد بیا هم راځو خپلې خپرونې ته انتظار کې را سره پاتې سئ خب عزیزان محترم باز هم خوش آمدید مهربانی السلام علیکم وعلیکم السلام مولوی صاحب محترم جوړ بخیر شکر الحمدلله بخیر راغلی مولوی صاحب پوښتنه لرم و دا د ما کډه مې په اعتکاف کې ناسته وه هغه ښکاره چې د اختر په یوه شپه پاتې وه خور یې وفات شوله هغه چې بیا خبره شوله د اعتکاف یې ما لاړی خور جنازې ته د اختر په شپه باندې چې نو دا اعتکاف یې څه رقم کال ته دغه یوه ورځ ونیسي او که مکمل ټول اعتکاف ونیسي د اختر په شپه ولاړه که یوه شپه پاته وه اختر د اختر ته یوه شپه پاتې وه جنازه هم چې وکړه په هغه شپه باندې چې د اختر شپه شوله مازدیګر م هغه دفن کړم بیا شپه یې هغه د اختر شپه شوله شپه یې د اختر شپه شوه دا نو جګه سوې ده د مروزمات نه مخکې جګه سوې 2 بجې د شپې 2 بجې د شپې زنګ راغی چې د خور د وفات درته وایم ان شاء الله منتظر بل مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ریشه محترمه خیر جوړې خیرته شکر په خیر راغلی مولوي صاحب دغه پوښتنه مې ده و دغه قانون په لاس کې ورکړي او بیا پیشکاري وکړي مثال پیشکاري د تېر 10 بجې اودس نه ماتېږي درته وایم بله مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني مولوي صاحب کې جوړې شکر سلامت اوسې مولوي صاحب یو پوښتنه لرم وایه د مونږ مور یو د مونږ کله یو وړکي ورور ته واده وکړي دغه دا ښځه ډېره داسې هره ورځ بلانجې کولې کورو کې نو د ما له بچیانو سره یا د مونږ له مور سره د مونږ له خور سره د سره بلانجې ډېرې کولې بیا د مونږ مور یو قسم ورته وکړه د ما د ورور له مخې د ما ورور هم ناست ورتېری زه په قرآن یې لاس کېښودی زه په دغه قرآن مې د قسم وي چې زه دا ښځه که اصلاح شو اصلاح شو که اصلاح نه شو ستا د بله ښځه کوم ښه دا به څه رقم کېږي دوه اوس قسم کړی دی کفاره لري او که بل څه لري اوس ښځه اصلاح شوه که نه اوس اصلاح شوې ده لږ لږ درته وایم او یو پوښتنه بل هم ده وایه د ما بچیانو د روزې نه 3 ورځې مخکې زناني مریضه وله دال دغې نه بیا د روزې تر 15مې پورې د زناني مریضي روانه وه دا سره څه وکړه 4 ورځې روزې بنې څو ورځې زناني مرض و تقریبا 11 ورځې درته وایم بله مهرباني وعلیکم السلام علیکم مولوي صاحب وعلیکم السلام مولوي صاحب یو سوال مې درلوده دغه یو څه موده کېږي ما نه 2 دفعې 6,000 افغانۍ ورکېږي ښه کله مې جرابه ورکوي او کله هم قرآن کریم هم ورکېده دغه روزه کې چیرې ورکېده په کوم ځای کې همدا زموږ خپل کور کې ښه او مولوي صاحب ته لاړم د کور خوا کې ما هغه وویل چې تعویض در باندې څه بل مولوي صاحب ته مې زنګ ووهه هغه وویل چې دا ستا خپل پیران دي د کور کې وجود لري او تا نه دا شیان پټوي کور کې څو پیرانان لرې نه پوهېږم خو مولوي دوپایه پیرانان څو دنې دي نه پوهېږم مولوي دوپایه پیرانان نه لرې کور کې نیا سره مې دي نیا سره
له نیا ما سوا نور څوک نه لږ داسې کور کې پیسې پټې کړي بیا اوس دا پیرانان وړي دي؟ نه 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 څوک نشته. ښه صحیح شو. ورځو ځوابونه ته نو کله کله پیسې ورکې سي بیا د کور یو کس بعضې وي بیا ورته دا پیرانه وړي دي هغه دو پای پیرای وړي پټ پیرانه نه. برادرم گفتن که 2 سال میشه در زندان هستم. تو گفتی بودم عالم هستی. زن من چطور می شود؟ دعا میکنیم برای تو که تو را خداوند از این محبس به خیر زود خلاص کنه پس به زن خود وصل شوی. دیگه که در انتظار تو هست و در صبر است و در خانه در انتظار تو در محبس در انتظار و اگر صبر میکنین امی صبر شما ثواب داره. اما ای که مطلب تو چی باشه اون نمیدانم. زن طلاق نمیشه از نکاح دور نمیشه تا زمانی که انسان به زبان چیزی گفته نباشه. اما او مردمی که در زندانهای خارج به سر میبرن اونا در گناه هستن. کدام زندان؟ از افغانستان رفته خارج رفته یا در کمپا در زندان است یا در خود مملکت اروپایی در زندان است. نه اجازه میده که به افغانستان بیایه نه خانم خود اونجا برده میتونه. اما زندان است نه زندان خوشا خودم نداره. در زندان به سر میبره آزادی ندارن استقلال ندارن تابعیت امون مملکت گرفتن اینا در گناه هستن. 5-6 سال تیر شده در خارج و زنش در اینجا جگرخون پریشان یا نامزاد است نامزادی کرده در وجود زندان خارج بند مانده و یا عروسی کرده بگه نه زن ما تلبیسته میتونم نه خودش آمده میتونه در اونجا استقلال و چی ندارن امکانات ندارن. این زندان باز گناه هست. خواهر ما یک سوال عجیب کرد. آفرین شاباست خوب سوال کردی که زکات به نام عیدی دادن به مردم چه حکم دارد؟ اگر امی زکات به نام عیدی به مردم میته خب میگه که اگر امو تو عیدی بتم خب ندارم زکات از به عنوان عیدی میده که بگه عیدیست برتن. هر نیتی که در دل داره به عموم نیت خدا ازش حساب میکنه. چون که اگر به برادر خود به سنوی خود به خسر و به خشوع به اونا کاکا و ماما و عمه و بچه خاله اینا را اما تو پیسه زکات گفته بده که زکات بگیرن ورداشت نمیکنه اونا وجدانشان به نام عیدی برشان میته درست است هیچ مشکلی نداره. اما اگر دختر خود میته بچه خود پدر مادر یا زن شوهر زکات به نام عیدی میته با زکاتش نمیشه عیدیش میشه زکات نمیشه چون که دادن زکات و سرسایه به پدر و مادر و به اولادها و بین زن شوهر و خواهر برادر که در کاسه و دسترخوان شریک است به اونا نمیشه. هغه ورور ویل چې زه په عربستان کې یم دا دې څو واره تکرار کړنو ښه دې وکړه په عربستان کې د اسلامي هیوادونو کې څوک چې ژوند کوي ښه کوي مشکل دا دی چې کفري هیوادونو کې څوک ژوند کوي هغوی په مشکلاتو کې دي و یو شی چې یو نفر په 60 روپۍ اخلي په پورې په 10 روپۍ خرڅوي څه حکم ده زیاتی دې پکې نه کوي ځکه چې مثال په 60 روپۍ اخیستی په بل چا په 10 روپۍ خرڅوي دغه زیاتی سو دا ظلم سو ګناه سوه پس په پورې خرڅي په 22 دې خرڅ کړي په 23 دې خرڅ کړي په 25 دې خرڅ کړي اما په 10 روپۍ یو په نیمه ګټه دغه ظلم دغه ظلمات یوم القیامت تاریکي د قیامت د ورځې دي جنس سړی اخلي په نغدو په بل چای په پور خرڅوي پروا نه کوي روا ده خرڅوي په پور. او ورور ویل چې مېرمن یې په اعتکاف کې ناسته وه اخره ورځ وه خور یې مړه سوه اعتکاف یې پرېښود ولاړه د خور جنازې ته که چیرې د اختر په شپه دا روژه یې ماته کړله له دې چې تللې وی اعتکاف یې پوره و خو روژه مات نه مخکې دا چې تللې ده او جنازې د خپل خور ته اعتکاف یې خپل مات کړی ده کال ته به پوره 10 شپې او ورځې اعتکاف کینی نو که میاشت 29 وه که 10 وه و د اختر تر شپې به اعتکاف ته کینی د 2 کال اعتکاف قضایي نیت به کوي یوه شپه نه کیږي 2 نه 3 نه چې نیمه د کام اعتکاف د چا نیمګړی سو بیرته پوره نه کړی سوای نو پوره اعتکاف قضایي پې لازمیږي. دا بل سوال ورو کوئی کنول چا لګولی په دې کې پیچکاري کوي او داسې نه ماتیږي مګر په یو صورت کې د کنول نه وینه راووځي او په پوستکي باندې تویه سي بیا اودس ماته اما دننه کنول کې کلک وینه معلومه سه دا حکم د پټۍ لري پټۍ ده په دننه کنول کې وینه معلومه سه خو د باندې راونه وته
نو دغه پیچکاري ورکړه او داسې نه ماتې کړي، هېڅ مشکل پکې نسته. او نور سوالونه لرو خو د دمې وخت راورسېد، دمې نه بعد بیا هم راځو خپلې خپرونې ته، انتظار کې را سره پاتې سئ. خب عزیزان محترم، بازم خوش آمدین. مهربانی. بله سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام. مولوی صاحب یه سوال داشتم. مهربانی. مولوی صاحب بیوی ما که بود روزه گرفتن از دادن فدیه زیر باستی داریم، باز دادنم کسی که فدیه را دادیم نگفتیم میره باعثی فدیه قبول کنون تو پیسه را دادم شاید فدیه میشه یا نه؟ فدیه را که دادین به او نگفتین که فدیه است؟ بله همون تو پیسه را دادیمش. او چی معلومه شد؟ همون تو پیسه را دادیمش به های فدیه اما نگفتیمش. خوب کردین میگم براتون. بله مهربانی. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. مولوی صاحب ښه ښکارلي ده. سلامت او خوشحاله اوسې. یو پوښتنه مې درلودله د سرسایې باره کې. وایه. زموږ حمام کېږي که نه، او د ماما ښځه مې هم ده، نو هغوی ته موږ سرسایه ورکولی شو که نه؟ ورکولی شئ. او بله پوښتنه د هغه استخارې طریقه راوښیه. بس درته وایم. بله مهربانی. بله مهربانی اورم. بله مهربانی. مهربانی. بله مهربانی. سلام علیکم مولوی صاحب. خیر. و علیکم السلام. په خیر راغلی. مولوی صاحب د ما یو پوښتنه وه، زما خور وطن کې وه، ما ورته ویلې چې ته اوس د ما ما سره قرض وکړه، پیسې زکات ورکړه، بیا زه تا ته درکوم. بیا ما پس له اختر کې هغه راغله، ما دا پیسې ورکړلې، نو د ما زکات وسو او که ونه سو، ځکه ما له هغې نه قرض هغې ته مې نه و ورکړی، هغې نورو خلکو ته ورکوه، هلته غریبان وو. او بل سوال مې دا ده چې دا د ښځو تداوې خو هم د استفادې وړ ده، نو د دې په خاطر چې دا نور مال چې استفاده کېږي په هغه کې زکات نشته، نو په دې کې ولې هر کال زکات شته؟ هر کال زکات ورکړو او که یو کال چې ورکړو زیات حسابېږي؟ دغه پوښتنه مې وه مولوي. مهرباني. بله مهرباني. السلام علیکم مولوي صاحب. ښه جوړ. وعلیکم سلامت اوسې. هغه د یو 15 پوښتنې مې درلودلې. وایه 15 دانې دانه دانه راته وایه. هغې د اوله پوښتنه خو دا د مولوي صاحب چې زه د وړکولي نه مې یو عادت درلوده چې هغه د ما وریځې مې درلودل له ډېر مخکې نه، دا به ما په لاس ایسته کوله وو. په دا اوس وخت کې بیا یو شخص راته ویلی وایي چې دا ته ایسته کړې له بدن نه دې په لاس باندې وایي په تا غسل فرض کېږي. ښه بل سوال وکړه. او بله دا چې په اعتکاف کې سړی کښېني څه رقم تلاوت یا تسبیحات وایي؟ اعتکاف تېر سو، نوي سوالونه وکړه. خو دا راتلونکي هغه کې که نه بیا کال ته ژوندي بیا سوال وکړه، بیا ورته نور سوالونه دې وکړه. صحیح ده. او بل دا چې په استنجا باندې شک کوم، او هغه ده د استنجا مازه سړی وکړي کېږي که نه؟ ښه بل سوال. او بل سوال دا چې هغه ده د سپینه مریضي بېله ده او که نه هم دا د شهوت اوبه دي. درته وایم. او بل راشکویر خو بیا بل وخت بس ده شاباس بس ده. ورځو ځوابونه ته هغه ورور ویل چې ورېنداره مې تازه راواده کړې ده، خو لږ سره کم تجربې ده او په کور کې لانجې کولې. بیا مې مور قسم یاد که چې په دغه قرآن مې د قسم وي که اصلاح نه شوې نو زوی ته مې بله ښځه کوم. اوس دا اصلاح شوې ده، چې اصلاح شوې ده په دې کې څو خبرې درته کوم. کله چې دا اصلاح سوه، چونکې دا قسم مشروط په اصلاح و دا اصلاح سوه، په دې مور دې نه قسم لازمیږي نه د بله ښځه ورته کوي. په دغه خبره که چیرې اصلاح سوې نه وي، مور دې قسم یاد کړی، یا به زوی ته بله ښځه کوي یا به قسم پې اوړي. دوه خبرې دي، یا به قسم پې اوړي، د قسم چې پې واوښت 3 ورځې روژې دي، یا به زوی ته ښځه کوي. زوی ته ښځه ونه کړله او د انګورم اصلاح نه سوه،
نو دا په دې نیت کې ده چې ورته کوم خو چې وس به پیدا سي ورته کوم بیا قسم نه ده پیلاز اوختی او که بیخي ځینې منصرف سوه ښځه اصلاح نه سوه او دا وګرځېد څه نه ورته کوم دا دیږم دا شلغم سره جوړ سئ نو بیا په دې 3 ورځې روزې د قسم کفاره لازمیږي او دا چې ماهوار مرضي د یوې مېرمنې وایي 18 ورځې سي ماهوار مرضي د یوې مېرمنې خپل عادت ماهوار عادت ور معلوم ده چې دومره ورځ به عادت وي په مخ به حساب کوي که چیرې ځینې ګډ وډه سوه 10 ورځې بس دي که تر 10 زیات سوه غسل دې وکړي روژې لمونځونه هر څه شروع کړي خو نه یې دې کړي او یا یې کړي دي همداسې ګډ وډ نو 10 ورځې په مرضي کې حساب دي لمونځونه یې ورته معاف دي هغه 10 ورځې قضایي به د روژو نیسي او که ټول همداسې نیولي دي د 10 به یې نیسي هغه نورې سوي دي او دا بل سوال دغه ورول چې په کور کې مې پیسې ورکېږي دا چې په کور کې دې پیسې ورکېږي نو دا کیدای شي که پیریانانو وړي وي هغو درته ویلي دي خو چې آینده پیسې دې ورکې نه سي زه یې طریقه درښیم هر چیرې چې پیسې یا هر شی یږدي ایت الکرسي ووایه چوف یې که ورباندې بیا د پیری پلار هم نه وړي نیسي وړلی برادر گفت که فدیه را دادیم به کسی اما مسما نکردیم که این فدیه سو بگیر اما که در دل داشتن کفایت میکنه نکنین در زکات دادن و در سرسایه دادن یا صدقه و خیرات دادن نام گرفته به آدم نتین که بگه امیر به زکات بگه امیر به سرسایه در دل داری اما کفایت میکنه اما اگر با کسی تو که حساب کتاب داری باز پیسه برش دادی باز آدمی که من نفهمیدم توی پیسه را به من در زکات دادی در کدام حساب دادی این تو موارد اگر باشه باز میتونی به اون مسما کنی و یا در یک جای هستی که نمیدانه کسی که امی آدم مسلمان است یا کافر غنی است یا فقیر برش می که امی پیسه زکات برد بتوم تو باید بفهمه که امی آدم غنی هست یا فقیر است آدم که بته اون درست است اما اگر خوب میدانه که نی آدم فقیر است با نام زکات و سرسر به اون نگیره برش بته بو که بگه عیدی دادم بخشش دادم تحفه دادم فقط در اونجا مسما میکنه که شک در که آدم فقیر است یا غنی باز می که پیسه زکات بتون برید میکنه نتی به کس دیگه بته ورول څه عمه مې د ماما ښځه مې هم کېږي سرسایه مو ورکړه زکات ښه دې وکړه مور و پلار ته نه کېږي اولادو ته نه کېږي ښځه او خاوند په خپل مابین کې او د سرخان شریک ورور خور ته نه کېږي ماما ښځه او عمه ښځه د کېږي او د استخارې طریقه دا ده کله چې څوک یو کار کې یو مشکل لري او نه پوهېږي چې دا کار وکم کوي ونه کم د شپې له خوب نه مخکې به غسل کوي غسل یې نسوی کوي او داس به تازه کوي تازه که درود هم یې وکړي تازه او داسې وکړه 2 رکعت لمونځ کوي لمانځه نه بعد متصل لسی پرې وځي مخ د قبلې خواته د ښی لاس تر زامې لاندې ږدي بیا ویده کېږي خوب کې الله پاک نو یا د په زړه کې دته یو رڼایي ور اچز دا کار وکړي یا ونه کړي په زړه کې یو قوت یا جرأت راځي او یا خوب ویني ښه شیان ویني ښه خلک ویني سپین شیان ویني شنه شیان ویني همدامنځ دا کار په کامیابي ده که معکوس ورخطا و تر خوب کې ډارېده او یا تور شیان یا سره شیان یا بد خلک ولید یعنې دا کار په ښه نه ده که هېڅ خوب ونه لید تر اوښ پورې هم دوام ورکړي هغې خور ویل چې خور مې په وطن کې د ورته مې ویل چې ته زکات ورکه د ماله طرفه زه بیا تا ته پیسې در کوم زکات دې سوی خدای دې قبول کړي اما د سرو زرو زکات چې څوک لري دا زکات کال په کال لازم ده پسه نه لري زکات اندازې تر رسېدلې کال په کال به زکات ورکړي غویی لري وخان لري عشر لري د هر شي کال په کال زکات باید ورکړي دا سره زر څوک چې استفاده کوي که نه استفاده کوي په هر حال کې زکات پې لازم ده په هر حال کې که استفاده کوي که نه استفاده کوي او اوریزي چې خور الاوریزي مې درلوده په لاس باندې څوک چې کار کوي غسل نه پې لازمیږي خو په لاس د اوریزي لرې کوي روزه یې ماتیږي او استنجا کې چې څوک شک کوي په استنجا کې استنجا چې یو ور وکړله دستي د اودس نه پسې کوي داسې شکاکي خلک چې وي هغه د یو څو قدمه ووږي بیا د 2 ور بیا استنجا وکړي او دا چې سپینه مرضي او شهوت اوبه د فرق سره لري سپینه مرضي خو کله کله راځي خو په دواړو باندې که سپینه مرضي که د شهوت اوبه وي د مزي ورته وي په دواړو باندې اودس ماتیږي غسل نه ماتیږي غسل نه لازمیږي د شهوت اوبه بیلې دي چې هغه له ملا نه جلا کیږي په خوند او په ټوپ جلا کیږي هغه غسل لازموي راځي دعا کوو ای لویه مهربانه خدایه ته بخونکی ذات یې ته رحم کوونکی ذات یې
ته خپل عفو بیا عفو کوونکی خدای پاکه موږ له تا نه عفو او بخشش غواړو هره ګناه چې مو کړې د خدای پاکه ته موږ ته عفو او بخشش وکړه په حق لار مو برابر کړه له بدو نه موږ راوګرځوه دا مریضیانې دې څه رانصیب کړي خدای پاکه د دې مرضۍ په سبب هم د موږ ګناوې پاکې کړه او نور بس دې خدای پاکه د مرضۍ طاقت نه لرو دا زموږ مریضانو ته ټولو ته خدای پاکه پوره صحت او عافیت را په برخه کې حاجتونه مو ته راوکاندي څوک چې ودونه غواړي خدای پاکه نیک ودونه او اسانه ودونه ور په برخه کې اولادونه نیک ورکړي اولادونه څوک لري نیک او صالح ورته لوی کړي موږ ټول په وحدت او یووالي ولري آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین